بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ. زه یم ذبیح الله زاربوز او د ما سره ناست زما ګران استاد امان صاحب او احسان الله استاد زما خوږ ملګری. موږ د پښتنو دپاره داسې یو مهم پیغام وړاندې کوو چې په هغو کې د کمپیوټر درسونه د سټارټ څخه یعنې د اول پروګرام څخه تر ایډوانس پروګرامونو پورې موږ هغوی ته فري اف کاسټ وړاندې کوو. د دغې په اړه به موږ د امان استاد څخه اورو چې آیا کمپیوټر څه فایدې لري او د کمپیوټر په ننني ژوند کې د کمپیوټر څخه کومې ګټې اخیستل کېږي. امان صاحب تاسو هغې باره کې پوره معلومات درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې سلام وړاندې کوم هغه سټوډنټان چې دا وخت مونږ په سکرین باندې ګوري لایف مو ګوري. یو ښه سټپ اخیستل د پښتنو دپاره او د پښتون قوم دپاره، ځکه چې اکثریت به مونږ ته چې څومره سټوډنټ راغلي دي په هغې کې زیاتره سټوډنټ داسې دي چې هغوی فاینانشلی پرابلمس لري، مطلب هغوی نشي سپورټ کولی د خپل فیملی سایډ نه، مطلب هغوی سپورټینګ دومره نه لري. نو سرزبي یو ښه سټپ اخیستی ده. تاسو کولی شئ چې مطلب هر یو هغه سټوډنټ چې مطلب دا مونږ په نارمل سچویشن کې په هر اکیډمیز کې مطلب کالج یونیورسټي لیول باندې دا پروګرامونه مونږ هلته کې ښیو، خو هلته کې د دې پیمنټ وي. سر چې کومه پروژه سټارټ کړې ده یا کوم پروجیکټس تاسو دپاره سټارټ کړی ده دا بالکل فري آف کاسټ ده، مطلب تاسو بالکل فري کولی شئ چې د دې نه مطلب تاسو فایده واخلئ. هغه که څوک د هر ځای نه تعلق ساتي، که هغه د افغانستان نه وي، د پاکستان نه وي، هغه که آوټ آف کنټري وي، مطلب د هر ځای نه دوی کولی شي چې د دې موقع نه استفاده وکړي. په دې کمپیوټر کې به موږ سره د بیسک نه واخله تر ایډوانس پورې، مطلب د سټارټینګ نه واخله تر اینډ پورې، لکه څنګه چې موږ سټارټینګ بیسک د اپریټینګ سیسټم نه به اخلو، وینډوز نه به اخلو، داسې به ایم ایس آفیس پروګرام په دې کې انکلوډ وي، ګرافیک ډیزاینینګ به وي، اکاونټینګ به وي، مطلب دا هارډویر کلاسز شو، دا څومره کمپیوټر کلاسز چې کوم دي سټپ بای سټپ مطلب د یو ښه ریکارډینګ سره به تاسو ته ملاویږي. کوشش وکړئ چې مطلب د دې اپورچونټي نه د دې موقع نه استفاده وکړئ. هر هغه ملګری چې مطلب څوک ځان مطلب مونږ سره رجسټر کول غواړي او هغه ورونه یا خویندې چې مطلب دا ټایم مونږ ویني، کوشش وکړئ چې ستاسو ملګري هم وي هغه هم انفارم کوي ځان سره، مطلب هغوی ته وینا وکړئ، ځکه چې ستاسو چوټیانې را روان دي، څوک آوټ آف کنټري دي. مطلب مونږ کوشش زمونږ همیشه کوشش دا وي چې د یو سوسایټي دپاره د یو معاشرې دپاره مطلب هم څه کار وکړو، هغه هم بغیر د پیسو نه. نو مطلب تاسو ټول کولی شئ چې مطلب په اسانۍ سره زمونږ ویډیو ترلاسه کوي او په اسانۍ سره پې ځان پوهه کوي. ماشاءالله امان استاد ډېرې ښایسته خبرې وکړلې، ډېرې مفیدې خبرې موږ تاسو ته وړاندې کړلې. نو دغه رجسټریشن دپاره تاسو څنګه کولی شئ؟ دې باره کې به موږ واورو استاد احسان الله څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو څنګه کولی شئ ځان رجسټر کړئ؟ په لومړي کمنټ کې تاسو ته فارم درکول شوی، تاسو په هغې کلیک کړئ، لیکلي دی نمبر 1 ایمیل، تاسو خپل ایمیل ولیکئ. ورډس یور نیم، تاسو خپل مکمل نوم ولیکئ، لایک فار ایگزامپل احسان خان. نمبر 2 ویر آر یو فرام، تاسو د کوم ملک کې د هغه ملک نوم ولیکئ، فار ایگزامپل پاکستان، افغانستان. نمبر 3 وٹ از یور کرنٹ ایڈریس، تاسو موجوده ایڈریس کوم یو دی، تاسو به د هغې ایډریس نوم ولیکئ. نمبر 4 رایټ یور واتساپ نمبر وذ کنټري کوډ، تاسو چې کوم واتساپ نمبر دی هغه به ولیکئ او چې کوم د کنټري کوډ دی هغه به هم ولیکئ. بیا به تاسو لاړ شئ نیکسټ پیج ته. نمبر 5 وچ کلاس آر یو ان اٹ سکول، تاسو په کوم کلاس کې یاستئ په سکول کې، پنځم شپږم اووم اتم په کوم کلاس کې یاستئ. نمبر 6 وچ پروګرام هاو یو سټډیډ، تاسو کوم پروګرام سټډي کړی دی، نو تاسو به د هغه پروګرام نوم ولیکئ او بیا به تاسو سبمیټ ووهئ. تھینک یو سو مچ. ماشاءالله احسان الله استاد ډېر ښایسته انفارمیشن تاسو درکړه په ساده پښتو ژبه کې. نو که تاسو دغه فارم فیل کړ نو د نور اپډیټس لپاره زموږ دغه پیج سره لایک کړئ، ZUH اسلامیک اینڈ کمپیوټر ویډیوز. د نیو اپډیټس لپاره فالو بټن هم پریس کړئ تر څو نوي اپډیټس تاسو هم ترلاسه کړئ.